بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې موږ څلور وروڼه په بیش سره ګډ یو، په یو کور کې سره اوسېږو، خو اختیارات د مشر دي، نور مې ټول بیش سره ګډ دي، نو اختر به یو دا مشر ورور کوي که څلور سره به کوي؟ محترمینو، که چیرې دا څلور وروڼه یو د بل سره په مال کې حق لري، یعنی چې سبا د بیش ورځ راسي، د تقسیم ورځ راسي، دی ټول برابر سره تقسیمي، ټول رونه په هغه کې حصہ لري، نو بیا که چیرې د دې سره دومره مال ور سره وي چې هغه پر څلورو سره تقسیم کې هر یو صاحب نصاب جوړ شي. صاحب نصاب په 2019 کې د چمن زمر د سیمې چې کوم نصاب دی 2,300 روپۍ، نو د هر علاقې خپل نصاب دی. د 50 تولې سپین زرو قیمت معلوم کی کچیر دونی پیسې رسیدلې واري وته، نو بیا پر سرور سره باندې اختر لازم دی. که یو ته هم پر نصاب نه رسیدي بیا پر ولانه دی لازم، یا به څلور سره باندې لازم وي یا به پر ولانه لازم. دا نه د چې مشر بکې دا نور به نه کوي. دا خبره غلطه ده چې خادم مشر ورور می اختیارمند دی هغه به کوي، دا نور به نه کوي، یا به ټول کوي یا به یو لانه کوي، یعنی یا به پر ټول باندې لازم وي یا به پر ولانه وي. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 202 امداد الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 250 فتاوا تاترخانیه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 405. والسلام.